میدان وردګ چې وچ او غرنی ولایت دی په دې وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون له امله پکې د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته درانه زیانونه اوښتي د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د اوبو مهار په برخه کې لا زیاته بنسټیزو پروژو ته اړتیا لري او له اسلامي امارات څخه د ذخیروي بندونو استنادي دیوالونو او کانالونو د رغولو غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت یو ډېر غرنی ولایت چې تاسې هم دا ساحه وینئ. پروسه کال او بل کال هم سیلابونه راغلي دي، د موږ مځکې ټولې لاندې کړي دي. موږ خواهش له دولت نه دغه ده چې موږ ته یو بندونه او یو څه چک ډیمونه او دا شیان جوړ کړي. ځکه د موږ تاسې ولایت چې دا دغه یو څه غرنی ولایت ده، سرکوب ډېر مثال د خبرې سرکوبونه شته خو بندونه نشته پکې. دغه ټول بندونه چې جوړ شي دغه د موږ منطقه پیش نشي. دا اوس وګوره د موږ تاسې دغه اوبه له پاسه را روانې دي خو بند نشته، کته چټې خوسې ځي، هېڅ ګټې د خلکو ته اوس پیله نه رسېږي. خو که دا بند جوړ شي دغه خلکو ته بند ګټه ورسېږي. موږ داسې غرنی وطن ده، غرونه ډېر لري، سیلابونه پکې ډېر راځي. موږ غواړو چې دولت نه دغه خواهش لرو چې موږ ته د چک بندونه جوړ کړي، بندونه راته واچوي چې موږ تر څو پورې د سیلاب مخه ونیول شي. اوس ولې موږ په کورو باندې سیلابونه ډېر راځي. د یاد ولایت د اوبو او انرژۍ ریاست مسؤلین وایي په زیانمنو او هغو سیمو کې چې هلته د بندونو اړتیا شته سروې روانه ده او زیاتوي چې په 1404 کال کې به د ولایت په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر پروژې پیل کړي. رښتیا هم د افغانستان ټول خلک خاصه د میدان وردګو خلک د سیلابونو د راتګ په وخت کې د نقصانونو سره مخامخ کیږي. د استنادي دیوالونو د چک ډیمونو ضرورت لري. موږ په کافي اندازه باندې د راتلونکي کال لپاره سروې د استنادي دیوالونو په برخه کې او د وړو چک ډیمونو په باره کې دا کړي دي. خوشبختانه فعلا هم د وزارت په سطحه باندې یو لوی هیات راغلی ده، تقریبا د میدان وردګو په 4 ولسوالیو کې سروې بشپړه کړې ده، په نورو ولسوالیو کې کار روان ده. نو په راتلونکي کال کې موږ ته د وزارت د همکاري او د کومک په واسطه چې مطلب انکشافي بودیجه کې موږ ته څومره پروژې په لاس باندې راکړي، انشاءالله هغه به د خلکو د خدمت په خاطر باندې وړاندې کوو. د ویلو ده چې تیر کال هم په میدان وردګ ولایت کې د اوبو او انرژۍ ریاست تر چتر لاندې ګڼ شمېر د اوبو ذخیروي بندونه، استنادي دیوالونه او کانالونه جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي.